ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سرې بټنې باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره پرون ډېر مباحث خلاص شو. آخري اوږد بحث د دغه جملې په تقاضا د نیت په باب خبره وه چې په اوداسه کې نیت شرط ده که نه. د نورو ائمه ثلاثه د دغه حدیث مبارک په تقاضا قول کوو په فرضیت د نیت باندې چې په اوداسه کې نیت فرض ده او هلته یې د صحت لفظ مقدره و، صحت اعمالو په نیت ده. موږ د دې د استدلال نه څه جوابونه خو وکړه چې دلته ثواب ټکی مقدر ده یا اعتبار ټکی مقدر ده یا وجود ټکی مقدر ده، صحت نه ده مقدر. لہذا د حدیث مبارک تقاضا دا نه ده چې نیت په اوداسه کې فرض شي. اوس مزید بل جواب کوو، هغه دا ده چې علما لیکي چې نیت چې ضروري ده دا په عباداتو کې ضروري ده، په قرباتو په طاعاتو کې نه ده ضروري. اودس د عبادت د جملې نه ده، که عبادت ګرځي په نیت ګرځي، په هغه حیثیت بیا موقوف ده په چا باندې؟ په نیت باندې. چې پرون موږ تاسو ته میجي شریف کې وویلې چې په اوداسه باندې د انسان ګناوې ختمېږي. دا ګناوې هلته ختمېږي چې نیت موجود وي. خو که نیت نه و اودس وشو، مفتاح صلات الطهور معنا شته، لمونځ په روا ده، اودس د صحیح لمونځ په روا ده، خو هغه دوم ثواب چې هغه د عبادت حیثیت ده چې ثواب ورکول کېږي هغه نشته. اوس د دغه خبرې تشریح چې نیت په عبادت کې ضرور ده، اودس د عباداتو د جملې نه ده، د قرباتو نه ده. پرون مو د وسیلې د عبادت عنوان ذکر کړی و، دا د قرباتو د جملې نه ده. نو مولانا ذکریا انصاري رحمه الله لیکي، مولانا ذکریا انصاري دا ډېر مخکینی ده، د ابن حجر عسقلاني شاګرد ده. دا مولانا ذکریا صاحب نشي، دا اوس نږدې وخت کې تېر ده. مولانا ذکریا انصاري رحمه الله لیکي چې شیان درې دي: عبادات، قربات، طاعات. په عبادت کې نیت هم شرط ده او معرفت معبود هم شرط ده. په قرباتو کې نیت نه ده شرط، خو معرفت من یتقرب الیه چې چاته ځان ورنږدې کوي د هغه معرفت شرط ده. لکه لمونځ، روژه، زکات، حج عبادات دي، نیت هم شرط ده، د معبود معرفت هم. روژه د چا دپاره نیسم، لمونځ د چا دپاره کوم، هغه هم شرط ده. اما قربات د هغه کې صرف معرفت من یتقرب الیه شرط ده. لکه اوس تلاوت قرآن عظیم شان سره کوي، دا د قرباتو د جملې نه ده. په دغه کې د تلاوت د شروع په وخت کې که نیت ونه شي څه پروا نشته، خو دغه په پېژنې، په دا په پوهېږي چې دا د الله کلام ده، په دغه سره سړی الله تعالی ته نږدې کېږي. دا په پېژنې. او یو طاعت دی، په طاعاتو کې نه نیت شرط ده، نه معرفت کې من یتقرب الیه شرط ده. لکه د دغه یو مثال، یو کافر ده د الله تعالی وجود نه مني. یو وخت کې سوچ ورسره پیدا شو، د دغه نظام ترتیب ته یې وکتل چې دا دنیا نظام څرنګه مرتب روان ده. نن چې 2 تاریخ ده که 3 تاریخ ده؟ 2 تاریخ ده. مثلا سپیدې په 1 منټ باندې 4 باندې وچاته، لمر په 45 منټه باندې راوخت. 1000 کاله مخکې هم د دغه میاشتې په دغه 2 تاریخ باندې لمر په 15 منټه او 40 منټه باندې راغی. سبا ته مثلا لمر په 15 غنټې او 15 منټه راخیږي.
دا 1000 کاله مخکې هم هغه 2مه ورځ په نن ورځ باندې چې په 34 منټه راختلی و حالت هم په 34 منټه نن سبا ته چې په 15 راخېږي 1000 کاله مخکې په هغه سبا ورځ باندې په 15 منټه څه معنا دا نظام داسې په یوه ترتیب روان ده دا دایمي جمتري دا یو ډېر د عبرت شی ده موږ چې پام وکړو ما دغه شي ته ډېر پام ده سړی چې دا یو دیوال کې د دایمي جمتري ته وګوري د ټول عمر نظام په دغه یوه ترتیب روان ده کله څو ورځې لمر ودرېږي کله منټ ورځ اوږدېږي کله بیا 2 منټه اوږدېږي خو د هرې میاشتې خپل ترتیب دغه ته یې وکتل چې دغه نظام د لمر ختو او د لمر لوېدو دایما 80 کاله عمر د خدایو طریقه باندې چلیږي د سپوږمۍ طریقې ته یې وکتل چې دغه یو نظام د سپوږمۍ نری ښکاره شي څوکه غوټېږي ګرده شي بېرته څوکه نری کېږي بیا دغه نظام هم په دغه یوه ترتیب روان ده دا د دنیا نورو امورو ته یې وکتل چې دغه هم ټول په دا یوه ترتیب باندې روان دي نو د دغه سړي سره سوچ پیدا شو چې دغه یو چا دا ترتیب ورکړی ده خپله نه دي مرتب ولې زه چې خپله روزمره زندگی خپله نه کوم مرتبه خپله نه مرتبه کېږي خو زه به ویایم چې اوله ګنټه کې پلانکی کتاب ویم په 2مه کې پلانکی ویم په 3مه کې پلانکی ویم دا ترتیب خو دغه انسانان هغه د ورکوي خپلې زندګي ته چې موږ د یو ورځې ترتیب کار په خپله نه ده مرتب چې موږ توجه ورته ونه کړو نو دا د ټول عمر دا نظام څرنګه داسې مرتب چلیږي او بیا یې دغه ته هم سې وکتل چې دغه د ترتیب ورکوونکي وجود هم ضرور نه ده چې سړی بې ویني موږ د دغه جومات جوړونکي مستري نه دلدلی تاسې نه دلدلی موږ لیدلی او تاسې یو هم نه دلدلی خو چې سړی داسې فکر ورته وکړي نو د دغه نه معلومه وي چې یاره دغه مستري چې دا کار کوو دغه علم درلود که نه پیدای په دغه ترتیب د دغه نظام جوړولو د جومات جوړوله چې علم یې نه وای په دغه باب کې انجینري نه وای کړې دا جومات یې نه شوی جوړولی د ده په قدرت باندې یقین راځي چې دا قادر نه وای عاجز وای دا یې نه شوی کولی د ده په اراده چې دا یې په خپله خوا په اراده باندې کړي دي د جبر د لارې نه دا نه کوي دغه یې سوچ وکړو نو دلته سوچ ورڅخه پیدا شو چې د دغه نظام چلوونکی هم یو داسې ذات ده چې موجود ده هم هغه د نیکو صفاتو څښتن ده د علم څښتن ده د قدرت څښتن ده د ارادې څښتن ده که نه یې دغسې کار خپله نه مرتب کېږي په خپل ځان کې چې وګورو او په مخلوق کې داسې څوک نشته چې دا ټول نظام مرتب کړي ځکه مخلوق خپله حادث ته خپله حال په خپل اختیار کې نه ده نو د دغه کافر آخر یقین جوړ شو چې یو خدای شته چې هغه د نیکو د صفاتو څښتن ده د علم د قدرت د سمع د ارادې د کلام د بصر د دغو نیکو صفاتو څښتن ده آخر ایمان راوړ اوس دا د ده اول سوچ چې شروع کېدو ادم نه نیت و چې زه دا سوچ د دغه دپاره ووایم چې ایمان راوړم نه یې الله پېژندو من یتقرب الیه نه پېژندو چې تفکر دغه غرض وکړي چې هغه په خوشحاله شي خو حقیقت دا شو چې د دغه سوچ او د فکر اخر نتیجه ایمان راوړل شو په دغه حیثیت طاعت ورته وویلی شو اوس نو په عباداتو قرباتو طاعاتو کې نیت چې شرط ده هغه په عبادت کې شرط ده او داسې عبادت د جملې نه ده نو په داسې کې نیت نه ده دوی چې نیت شرط و انما الاعمال چې اعمال جمع د هر عمل ته مراد ده اوس نو شان و شا کشمیري وی چې اصلا امور 5 قسمه دي اعتقادیات اخلاقیات عبادات معاملات عقوبات په علم فقه کې دا چې نیت شرط ده که نه ده شرط دا خو د فقهي مسله ده د اعتقادیاتو ذکر نشته د اخلاقاتو د تصوفو ذکر نشته
د دا نورو دریو شته. اوس په دغه نورو دریو کې چې عبادات دي، عقوبات دي، معاملات دي، فقها په عبادت کې د نیت خبره کوي، په معاملاتو کې نیت خبره نه ده. دا چې بیعه ده، زه شی خرڅوم بل څوک یې اخلي، دا نیت کې شرط ده چې زه یې چیش دپاره خرڅوم، زه یې د چیش دپاره اخلم. په ایجاب او قبول وشو، عقد تام شو. دی نیت بیت نه ده شرط. مناکحات دي، نکاحوې کېږي، تجارتونه کېږي، اجارې دي، دا ټول امور د معاملاتو نیت نه ده پکې شرط. په عقوباتو کې هم یو سړي زنا وکړه، قاضي په هغه حد جاري کوي. شراب یې وچښل، په هغه حد جاري کوي. غلا یې وکړه، په هغه حد جاري کوي. قتل یې وکړه، هغه قصاص کوي. په دغه کې چې دا لاس ور پرې کوي یا یې په دروغ وایي، په دغه کې نیت نه ده شرط. اوس نو شاه صاحب دا نور ائمه ثلاثه ورته چې انما الاعمال بالنیات د حدیث د عموم په تقاضا داسې ویل چې نیت په اوداسه کې هم شرطول، خو اعمال جمع عام ده. نو موږ چې که عام بیا خو د په مباحاتو کې معاملاتو کې نیت شرط شي، بیا خو د په عقوباتو کې نیت شرط شي، بیخ کې تاسې هم شرط نه بوله. نو عام مخصوص البعض شو که نه شو؟ چې عقوبات تر مستثنا شو، چې معاملات تر مستثنا شو، نو موږ یې چې قربات هم تر مستثنا دي، طاعات هم تر مستثنا دي. تر دغه ځای پورې په دې خبره زور شو چې د موږ په نیت باندې په اوداسه کې نیت شرط نه ده، دوی شرط ده. خو دا ووایو چې آیا دا د احنافو اودس بې نیته ده؟ نو دا خبره ده چې د احنافو اودس هم بې نیته نه ده، خو خبر زیر په دې کې ده چې شرط ده که نه ده، که نیت خو دی هم کوي. ولې؟ سړی چې اذان واوري، دیغه نه بعد جګیږي، لوټه ډکوي، مسواک راخلي او بیا دغه خپل څلور اطراف مینځي. ولې؟ دا دغسې بې شعوره بې اختیاره لکه د پالج والا لګیا د لاس یې ریږدي، ځان ته یې پام نه ده، روانېږي بې اختیاره، او بدنۍ هم بې اختیاره ډکوي، او اوبه هم بې اختیاره استعمالوي. که نیت شته؟ خو چې اذان یې واورېد، اراده د لمانځه ورسره پیدا شو. چې اراده د لمانځه پیدا شو، جګ شو، نیت خو د خولې تلفظ ته نه ویلی کېږي. د خولې تلفظ چې دا موږ تاسې کوو، په دا لمانځه کې چې کوو، په دا لمانځه کې چې اتفاقي شرط ده. دا د خولې تلفظ په لمانځه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه، د صحابه کرامو نه، د ائمه اربعو نه، د چا نه ثابت ده؟ د دغې وجې نه دا د خولې نیت تلفظ چې دا موږ تاسې 4 رکعته لمونځ کوم، یا 3 رکعته کوم، یا 2 رکعته کوم، دا خو بدعت ورته ویلی د علماو. مخکینی علماو د دغه نه منع کړه، مجدد صاحب یې چې دا به نه وي، ائمه کرام یې چې دا به نه وي، دا خو نبي علیه السلام او صحابه کرامو تابعین نه دي ویلي. خو متأخرینو علماو چې په استحبابیت قول کړی چې دا تلفظ ښه ده، دې دپاره چې مخکې او د اوس ډېر فرق ده. مخکې محرک د عبادت نیت هلته یا موجود و چې هلته د کوټې نه به راجګېدو چې ایمان الله راضي شي. پرون خو موږ ویلو چې نیت دا معنی چې محرک پر طاعت وي. اوله نه خلک په تقوا ډېره وه، که لمونځ که روژه که هر عبادت و، نو دوی به په شوق او په هغه ښه ذوق سره شروع د هغه عمل وه. بیا به یې عین په لمانځه کې هم حضور برابر و. موږ که د خولې تلفظ ونه شي، کله داسې پېښه وي چې ولاړ د مازدیګر په لمانځه نیت یې د ماښام کړی، موږ په څنګ کې سړی ودرېږي، کله کله نه اورو نیت مې د زړه د خلاصه 4 رکعته لمونځ کوم، د ماښام دا د 4 یادوي، بیا بېرته په خپله غلطي ته ورپام شي، دا د تلفظ د وجې نه یې ورپام شي، بیا وایي چې 3 رکعته کړه. نو موږ اصلاح د نیت توجه چې برابرېږي، ظاهري تلفظ ته کې ضرورت وي، ضرور نه ده. عام خلکو دپاره د دغه خاطر مستحب او متأخرینو ویلې ده چې هغه د زړه نیت ته یې ورپام شي، چې په خوله تلفظ کې چې زړه ته یې ورپام شي. کنې اوس هم چې څوک د زړه نیت برابروي، قصد اراده لري، هغه د خولې تلفظ ته هېڅ حاجت نشته. نو معرکة الآراء ګرځول په کار نه دی په دا مسله کې دومره اختلافات. او یو صورت راځي د تفریقې د احنافو اودس بې نیته، او ډېر شاذ و نادر ده. لکه اوس مثلا د دغه مده کې نه سړی بازار ته ځي، په لارې باران په شروع شي،
داسې باران شروع شو چې دا ټول بدن باندې اوبه وبهېدې، بې اختیاره مخ پرېمینځل شو، لاس پرېمینځل شو، پښې پرېمینځل شوې او نیت د لمانځه و. اوس احناف یې چې په دغه طهارت هم لمونځ صحیح کېږي، په دغه طهارت هم لمونځ صحیح کېږي. ګرمي اخیستی ده، د ګرمۍ نه لاړ غسلخانې ته په ځان یې اوبه توی کړې، بدن پاک شو، وخت لمانځه نه و، ورپام یې نه و لمانځه ته. احنافو په مسلک بدن چې پاک شو په پاک بدن باندې ذاتي لمونځ صحیح کېږي. صرف دا ځای ده، خو دا خو شاذ و نادر ده. داسې او داسې چې موږ او تاسې په ټول عمر په بارانه اکتفا کړې شته څوک داسې چې بارانه په لاندوالي باندې کفایت کړی؟ نو په شاذ و نادر باندې خبره مه بنا کوئ. دا معنا چې ډېر زور په دغه مسله کې نه ده پکار. په اوله نه شاه صاحب ویلې چې اصلا دا حدیث مبارک د تفریقې د تقسیم د نیت لپاره ذکر شوی دی، د شرطیت د نیت لپاره نه. یعنې نیتونه دوه قسمه دي، ښه نیت بېکاره نیت، دغه غرض ته د دغه تحقیق کوي. نور دا چې نیت شرط دی که نه شرط دی، دغه خبره مطرح نه ده په دې حدیث باندې.